بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. غزل ګل اوس چرته ده، ژوند یې څنګه تیریږي، واده یې د چا سره وشو، دغه ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره ضرور تر اخره وګورئ چې تاسو هم د دغه حقیقت نه خبر شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره په چینل کې نوي دي هغوی دې مهرباني وکړي زموږ چینل یار کلیک دې ضرور سبسکرایب کړي، ورسره یې د ګونګرو نښه هم ووهئ چې د هرې راتلونکې ویډیو نه په خپل وخت سره خبرېږي او مزې ترې اخلي. غزل ګل چې د پښتو ډرامو یو داسې نوم و چې د هغې نه بغیر ډرامې جوړول هسې فالتو. غزل ګل یو ژوندی کرکټر و چې په هره ډرامه کې به یې داسې اکټینګ کوو چې هر مینوال به ورته حق حیران و. غزل ګل ټولې اکشن ډرامې کړي، د هغې مشهوره ډرامه بدماشي به مني چې د هغې ډرامې نه پس غزل ګل بلها شهرت ترلاسه کړو او بیا یې بغیر د دمې نه بلها ډرامې جوړې کړې چې هر ډایرکټر او پروډیوسر د هغې د وجې د لکونو خاوند شو. خو یو دم غزل ګل د ډرامو نه غیبه شوه. دغه څه وجه وه دوستانو حقیقت در سره شریکوم. غزل ګل چې ډیرو خلکو ویل چې هغه مړه شوه او ځکه غیبه شوه، خو دغه هسې افوا وه. غزل ګل واده کړی او اوس د خپل بچو سره ډیر د مزې ژوند تیروي. غزل ګل چې اوس د میډیا مخې ته نه راځي او خپل ځان اوس په ډیر حیا عزت ساتي، هغې په یو اډیو انټرویو کې وویل چې ما اوس توبه ویستې، ځکه زه نه غواړم چې زما مخ اوس څوک وویني. هغه څه چې ما مخکې کړي هغه زما ناداني وه. زما واده د یو داسې انسان سره شوی چې زما ټوله زندګي بدله کړه. دوستانو غزل ګل وویل چې زه په دې ژوند کې ډېره خوشحاله یم. هغې دا هم وویل چې شکر دی د هغه ګل نه زه ووتم. هغې ژوند کې به زما هېڅ سکون نه و، ډېره په بد حال به وم. اوس مې شکر دی باقي ژوند ډېر په سکون دی او د الله نه دغه سوال کوم چې باقي څومره زموږ خویندې دي هغه دې هم الله د دغه ګل نه وباسي. دوستانو دغه د غزل ګل د ژوند نوي او تازه حقیقت چې ډېرو ملګرو یې غوښتنه کړې وه. دوستانو که غواړئ چې تاسو سره وخت په وخت دغسې معلومات شریک کړو نو د هغې دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.